بسم الله الرحمن الرحیم. محمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رو د جرمني څخه دا پوښتنه کړې ده چې دلته موږ په د مکتب کالج کې سکول وایو، نو چې هلته موږ ورسو د ورځې روژه مې، خو دلته دا ډېر بې ستره خلک دي، نو هغه ښځې یا نجونې زموږ سره ناستې وي، نو کله کله د شهوت هغه مزي راووځي، نو په دې سره روژه ماتیږي او که نه ماتیږي. محترمینو، د دې خو هر وخت ډېر احتیاط کول پکار دی چې خپل ځان حفاظت وکول سي. د داسې ښځو طرف ته کتل یا د هغو سره ګپ شپ کول د دې خو په اسلام کې یو وخت اجازت نشته، خاص کر په روژه کې خو به بیخي سړی پرهیز وکړي، ځکه دا د علاج میاشته ده، چې پرهیز نه وي نو علاج خو هم بیا صحیح نه کېږي. البته روژه چې کومه ده هغه په مزي سره نه ماتېږي. هغه کوم سپینې اوبه چې راوځي مزي چې منې نه وي، مزي وي، یعنې په دفق په جټکه سره نه وي، هسې یا سړی سوچ ووي یا تصویر ته وګوري یا ویډیو ته وګوري، هغه مزي راوځي، په دې سره روژه نه ماتېږي. علامه مفتي رشید احمد لودیانوي رحم الله احسن الفتاوا جلد نمبر 4 صفحه نمبر 451 په حواله سره د رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 123.